د ام ټي پلس یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ واست دی. درنو لیدونکو نن په دې باره کې درته ویډیو لرم چې څنګه کولی شئ د یوټیوب کې خپل ویډیوګانو لپاره ښکلی تمنیل جوړ کړئ. تمنیل د یوټیوب داسې یو بخش دی که چېرته تاسو خپلې ویډیو ته ښه تمنیل جوړ نه کړئ نو په تاسو باندې لیدونکي ډېر کلیک نه کوي. نو تمنیل د یوټیوب د ویډیو لپاره ډېر یو مهم بخش دی. که چېرته ستاسو تمنیل ښه تمنیل نه وي نو ستاسو چینل هم ورسره نه وایرل کیږي، مخکې نه ځي، سبسکرایبر در باندې نه راځي. تمنیل داسې شی دی که چېرته ستاسو ویډیو کې څومره ښه معلومات پکې پراته وي اما تمنیل هم ورته داسې تمنیل ورکړئ چې د خلکو دپاره په زړه پورې نه وي نو په هغې باندې څوک کلیک نه کوي. په دې ویډیو کې درته د دې طریقه ښیم چې تاسو به خپل ویډیوګانو دپاره فری بغیر د انټرنیټه های کوالټي تمنیل به څنګه جوړوئ. نو په تا به مو نه پرېږدم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو لیدونکو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ویډیو موضوع به په مخکینی خپلو خبرو کې تاسو ته ویلې چې موضوع مو دا ده چې څنګه کولی شئ خپل یوټیوب چینل ویډیوګانو دپاره فری تمنیل جوړ کړئ بغیر د انټرنیټ نه ښه په های کوالټي کې تمنیل تاسو جوړ کړئ. نو د هغې اپلیکیشن نوم دی کوم کې چې تاسو غواړئ چې تمنیل جوړ کړئ پیکزل لیب. دا زما د موبایل په سکرین باندې تاسو ګورئ دغه شین رنګ کې پی چې لیکلې دغه وګورئ پیکزل لیب. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو اوس به تاسو ته زه پوره طریقه در وښیم چې تاسو به تمنیل څنګه جوړوئ. دا به کینسل وهئ. اول به تاسو دا بیکګراونډ لاندې وګورئ سپین مارا دا به سپین کړئ. چې کله مو سپین که اوس تاسو غواړئ چې د ګیلري نه یو عکس راواخلئ په هغې لیکل وکئ خپل یو عکس راواخلئ یا د بل چا کوم عکس یا راواخلئ په هغې باندې لیکل وکئ ځکه اکثره یوټیوبران خپل عکس راخلي په هغې باندې لیکل کوي. نو زه هم اوس راځم د ګیلري نه خپل عکس راخلم په هغې باندې ښایسته لیکل کوم ښایسته تمنیل جوړوم. نو عکس به تاسو څنګه راخلئ د هغه په دې صفحه باندې ښي لاس ته پاس دا درې ډاټه درې ټکي چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکئ. په دې هم چې کله کلیک وکړئ دې کې تاسو ته ډېر اپشنونه راځي. اول یې ګوره لیکلي یوز ایمیج فرام ګیلري په دې باندې به کلیک وکئ. په دې باندې مو چې کله کلیک وکړو ګورئ اول کې دا زما عکس دی دا خپل عکس زه راخلمه دا زه غواړم په دومره اندازه کې راواخلمه. ګورئ اندازه یې زه راکموم کرپ کوم. د پیکزل لیب پوره کورس ما تاسو ته په مخکینی ویډیوګانو کې درکړی که چېرته یې په کارولو کې تاسو ته څه مشکل وي کولی شئ چې په مخکینی ویډیوګانو کې زما د چینل وګورئ. ګوره ما خپل عکس راواغسته عکس مې چې کله راواغسته د دې دپاسه زه اوس غواړم چې لیکل وکړم یعنې که نه تمنیل باندې لیکل وکړم چې دا ویډیو د څه باره کې ده. نو دا لیکل به تاسو څنګه کوئ په همدې صفحه کې چپ لاس ته پاس سر کې تاسو ته پلس علامه ښکاري په دې پلس علامه باندې به کلیک وکړئ. په دې هم چې کله کلیک وکړو دې ګوره ډېر اپشنونه دي ډرا فرام ګیلري شیپ سټیکر کرنټ ډیټ او ټیکسټ. یعنې زه اوس خط لیکم صرف ټیکسټ باندې کلیک کوم یعنې زه وایم چې زه خط لیکم. تاسو دې باندې کله کې تاسو چې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته یو چارکونجه علامه راځي منځ کې به ورته لیکلي ټیکسټ په دې باندې به تاسو ډبل کلیک وکړئ دوه وارې به یې کلیک کړئ همدا خانه. ګورئ دلته زه راځم د مثال په توګه زه یوټیوب لیکم. یوټیوب چې کله ما ولیکه یوټیوب اوس لاندې ورسره لیکم دا ټول خطونه زه د مثال په توګه تاسو ته لیکم چې تاسو یې چل زده کړئ. ورپسې ام ټي پلس پښتو لیکم ام ټي پلس پښتو. دا مې چې کله ولیکه دا پاس سر کې تاسو ته اوکې ښکاري اوکې به یې کوئ. دا مې چې کله اوکې که ګوره دا بیکګراونډ شاته سپین دی دا خط هم سپین دی ورسره نه ښکاري. نو زه غواړم د دې خط اول سټایل ورته زه بدل کړم. لاندې وګورئ دا ای چې لیکلي ای باندې به کلیک وکړئ. ای باندې چې کله کلیک وکړو ګوره دا اول تاسو ته ښکاري سټایلز په سټایلز به کلیک وکړئ. سټایلز کې ګوره براوز په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې هم چې کله کلیک وکړو دې کې تاسو ته ډېر سټایلونه د خط راځي. په دې کې زه اوس غواړم د سور نه لاندې دا سپین چې دی دا راواخلم. په دې مې چې کله کلیک وکړو ګوره عکس باندې ګوره خط راغی. کولی شئ دې ځینه ګوره دغه دې ځینه یې داسې غټ کړئ. دا بل علامه چې دا کولی شئ داسې وخوځوئ دا دغه دا دا علامه ده. اوس غواړم همدې خط ته یو رنګ ورکړم. نو رنګ به زه څنګه ورکوم رنګ به تاسو چې دلته کله راغلی د ای څنګ کې دا بل علامه چې ده د همدا ای علامه چې ده په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې هم چې کله کلیک وکړو ګوره دلته چې زه راغلم ګوره لیکلي دي کلر په کلر کلیک کوم. کلر کې ګوره ماته ډېر کلرونه دي هر رنګ چې زما زړه وي هماغه رنګ زه ورکوم. اوس د مثال په توګه زه زیړ رنګ ورکوم ګوره دا زیړ رنګ که سور ورکوئ سور رنګ که دا سپین ورکوئ سپین. اوس زه زیړ رنګ ورکوم دې ځینې برابرولی هم شم یوټیوب. مثلا دلته یو بل خط هم زه ورسره لیکم په پښتو کې هم کولی شئ تاسو دلته ورسره خط ولیکئ. چې کله ولیکه تاسو به هماغسې اوکې کوئ چې اوکې کوئ دغسې به یې راواخلئ. زه اوس راځم د سټایلونو نه دې ته هم دغه سپین سټایل ورکوم
سپین سټایل مې چې کله ورکو راځم دې ته یو رنګ ورکوم کلر دې ته زیړ یا سور رنګ ورکوم سور رنګ مې چې ورکو دا همدلته پرېښود کېږي د دې تر څنګ که غواړئ چې تاسو د دې سره یو سټیکر پرېږدئ که نه دا ګورئ دا یو مکمل تمنیل شو د یو یوټیوبر دپاره یعنې فری تاسو که چېرته هغه تمنیل جوړولو اپلیکیشنونه لیدلي هغه آنلاین ګرځي دا پکزل لیب چې دی دا بالکل فری ګرځي یعنې تاسو کولی شئ وګورئ زما ډیټا خلاصه نه ده زما ډیټا آف ده ګورئ دې نه کېږي اوس غواړئ دې سره یو سټیکر پرېږدئ یا یو داسې یو علامه بله ورسره پرېږدئ ګورئ په همدې ټکس باندې هم چې کلیک وکړو دلته راغله سټیکر په سټیکر به کلیک وکړئ دې نه سټیکرونه ورسره پرېښودی شئ ګورئ دلته ایموجیز دي زه غواړم دغه سټیکر ورسره پرېږدم ګورئ دا هم پرې پرېښود کېږي د دې تر څنګ ګوره زه غواړم دغه یوټیوب خط چې ما لیکلی دا لږ نری دی غواړم دا لږ ډبل کړم ګوره دلته به تاسو راشئ ګوره دلته بي ګوره دا غټه بي ګوري لاندې ورته لیکلي سټایل په سټایل به کلیک وکړئ دا بیم چې واله ګوره خط لږ غټ شو چې ګوره کولی شئ دې خط ته نور رقم سټایلونه هم تاسو ورکوئ ګوره دا یوټیوب چې ما لیکلي دي د یوټیوب MT پلس پښتو کوم خط چې ما لیکلی ګوره د بي څنګ کې د AB فاونډ لاندې ورته لیکلي فاونډ دلته ګوره 100 رقمه نه پوهېږم چې 100 رقمه دي که 90 رقمه خطونه دي تاسو کولی شئ چې دې ځینې سټایل انتخاب کړئ زه اوس غواړم دغسې یو سټایل ورکړم د مثال په توګه دغه سټایل مې ورکړ دا یو ښایسته سټایل دی دا سټایل زه ورکوم زه غواړم دا سټایل بیرته ایسته کړم که غواړئ دا سټایل بیرته ایسته کړئ دلته کلیک کوم دلته چې زه کله راغلم په دې باندې یو سټایل د خط دې ځینې انتخابوم دا چې کله ما انتخاب کو زه اوس غواړم چې دا عکس په خپله ګیلرۍ کې سیف کړم نو دا به زه څنګه سیف کوم د دې پلس څنګ کې دغه علامه چې ده دغه کومه دا علامه چې ده دا د سیف معنا ورکوي دا د سیف معنا لري دلته چې زه ما کله کلیک وکړو ګوره دوه اپشنونه راغله سیف واز پروجیکټ که غواړئ چې د عکس پاتې شي نور ایډیټ هم پکې کوئ په پروجیکټ کې به یې سیف کوئ او که غواړئ چې د عکس په ګیلرۍ کې سیف کوئ لاندې لیکلي سیف واز ایمیج په ایمیج باندې به کلیک وکړئ دلته هم چې کله کلیک وکړو ګوره دا دویم کې تاسو ته لیکلي ډیفولټ په دې هم چې کله کلیک وکړو دا عکس به که تاسو غواړئ چې په هره کوالټۍ کې جوړ کړئ لو میډیم های ویری های او الټرا عکس به تاسو همیشه په الټرا کې سیف کوئ الټرا به ووهئ لاندې لیکلي سیف ټو ګیلري سیف ټو ګیلري به ووهئ نو دا یو ښایسته عکس شو چې زما خپل ویډیوګانو دپاره مې جوړ کړی نو وګورئ تاسو کتلی شئ چې بالکل فری مې جوړ کړی یو ښایسته تمنیل مې جوړ کړو نو دا وه معلوماتي ویډیو چې د یوټیوب د تمنیل باره کې مې درته جوړه کړې وه چې پکزل لیب کې به تاسو څنګه جوړوئ که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت